مخې جوړ دې دومره سخا ویني شل ورځې دې نه بین نه ځي مړه اوهو دا ډیک بدلې داسې وینځمه لکه سړی چې د سیمانو په شوړو باندې لوښي وینځي دې ډیک ته به یار سړی بیا ټوپونه وي ټوپونه او ورکېدو ډیک وینځي غمه شه سړیه د دې نه بدلې داسې مړه نوروايي ده چې زه نه ومنه ستاسو هم عقل کار نه کوو تاسو ځناور یې چې ځناورو ګاډي ته راخېجو یاره هلکه زیشانه سهار خو چکر له ځو خو چې کم سي کم شپږ نیمې اووه بجې راوتې یې پوه شوې ولې رس زیاتېږي او چې اووه بجو ته مونږ وتي وو هلکه داسې کار دی چې په دې شپږو بجو ته راوځو نو ډایرک به ورسو څه دې خیال دی هلکه ته څه وې زه خو یم چې څنګه مونځ وکړو نو ډایرک پسې د سهار د سهار مونځ وکړو ته زه خو یم چې سهار د دې مانځه نه مخکې ووځو ځکه چې رش ډېر د پښمني مالې به ووځو او بس نه پېشمنه دغه ټیم ډېر د وخت دی اووه بجې نه دي اووه بجې چې کوم دی مونږ ګاډو ته ختو یو صحیح ده هلکه دا خبره دي بالکل ټیک ده ځکه چې ټیم خو بیا ډېر د وخت دی که نه خلک وایي چې ګوره مونځ نه دی کړی راخوچې دي بالکل ستاسو خوښه ده که نه خو د سامان د حساب به څه کوو یاره څه څه به رالو داسې چل به وکړو چې د چې دا څومره سامان لګي پتیلې او پیالې دا به زه راوالم هلکه د انګولي سامان به زه راوالمه ته به څه راوالې زه به چټیان یو دا درې مرې روانم ته به څه راوالې چارې چاګوان پامال هلکه دا خبره خو روغه شوه کیسه ختمه شوه صحیح ده خو ما وی دغه شبیرو او چقل ټیټې هغه خو هم ملګري دي که نو هغه هم چکر لګول غواړي زه به ځم هغو ته هم وینا کوم صحیح ده هلکه چقل ټیټې چې بوځې نو هغه بیا دیاړي هم غواړي نو هغه نه خو قلار شه او شبیر چې دی هغه د امریکې نه ډېر کمزوری دی نو هغه د سخر کره تللی اورې د هغې چې لکه نه مني نو پوه شه وایي بیا بیا یې وهي نه راباندې کوي پې سړی د پوستکي او که نه پاتېرشي پروګرام کې د خیالو هغه د ګبین جبین چې روره هندوانې ګزاره کړو او دا نیمې شپې چې را روان کړي هغه ورځ یاد شي او ته امریکې رینګ کړی امریکې ورته رینګ کړی و بس د چکې مکې بندوئ او د وخته وده کېږي چې د وخته راپاڅي دا خبره دي بس ځئ ځئ لکه من پاسئ ښه پاپا پاسئ ناوخته کېږي د باندې تاسو چکر له نه ځئ ولې نه ځو خو 8 بجې شو دي داسې نه چې سړی راته انتظار کوي او زه ودیم زویه زه ځمه زه ته زه لوی سړی شي چې په ټیم دې پاسولمه دا بل میلاو کما بل میلاو کم اوسې خو نو ګودام بند دی मतलूबा नंबर फिलवक्त बंद है बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए द नंबर यू हैव डायल्ड इज पावर्ड ऑफ ته اوس دې رزیلانو ته وګوره زه یې په 8 بجې پاسولی یم او دا 12 بجې شو د اوسه پورې موبایل یې بند دی او نه ماته رینګ کوي मतलूबा नंबर फिलवक्त बंद है बराए मेहरबानी कुछ देर زویالو به اوچت کې چې رینګ خو ورته لاړ شي که نه موبایل یې بیخي بندې دي رینګ مینګ ورته نه ځي پاپا تا ملګری هېڅ نه راپاڅي کور ته بس لاړ شه او بیا یې راپاڅوه او زویه ستا دا خبره مې خوښه شوه ښه کپړې مپړې بدلومه او زه هم د کورونو مخې ته ورته ودرېږم او دروازې ورته ټکومه کېدی شي چې راوځي هلکه څه پرېږده ګورې ټیم ناوخته کېږي چې ځو شی سټاټوه ناوخته نه به څه ناوخته شي خوله دې وازه کوله سپینې دې اوږدې کړي تاسې وایي چې سهار په 7 بجې وتي یو او دی یې ویش په 6 بجې او دا یې وویل چې د مانځه سره وتي یو دا 12 بجې دا شی چې هلته وړې او ولالې په دې لاره دې رشمش نه خبرې دا ستاسو د راوتو ټیم دی مړه هلکه دا ما نه دی ناوخته کړی دا د دو د لاسه ناوخته شو زه خو ملا بانک پاڅېدلی یم خو دا یو په پاترون کې ناست و ډک مولې نه کېدو نو پاو ساعت په ده واړو او دا چې دی که نه دا مې په زور د خوبه راپاڅو یو وایي دی اوس هم رینګ وکړو لازم په خیل لا وتې هم نه دی بل چې دی که نه بل د خوښې کره تل دی وایي تش تېز کړم هلو هلکه ستاسو د لاسه زه دا خبرې اورم زر راکړئ سړي عکس قاریږي چې د سخره د خوښ کرتلو زموږ ته به یې د چکر نه وي پوه شوې دا موږ چکر ته دا غوبل له زمانه د الله ولي سړی د سټارټ نه غوبل جوړ کړی دا شی الله د خپل دې ګاډي ته خېجواله شابه دا مې د ترور د زوی نه راخېجوله لکه لاس مو وهه د خپل دې وخېجو سړی څښا کېږي بیا بوچي غوجله دې جوړه کړو دا متله ګړو بېزوله در کړی چې دا پکې وړه راوړه خو دې خپل دې وخېجوه د ترور د زوی دی ولې زما د تا ته پریښ ښکاري پوه شوې دا ګران ګاډی د مړه دغه چې دی پردی شی د سړی لاړه لکه ستا دا به بیا وینځلی شي او د ده دا بیا وینځلی
کېږي نه که نه ته دا چې دی تک سپین ګاډی دی بیا پکې د غوښو اخس ښکاري خو دې خپل ته خېجو ورخېجو بیا نه مړه مه خېجو سړی ډېک ور وخېجو سړی چې دا کیسه ختمې دي شیش ساعته مړه دې دومره سخا ویني شل ورځې دې نه بین نه ځي مړه اوهو دا ډیک به دلې داسې وینځمه لکه سړی چې د سیمانو په شوړه باندې لوښي وینځي دې ډیک ته به یار سړی بیا ټوپونه وي ټوپونه او ورخېجو غمه شه سړیه د دې نه به دلې داسې پوستکي مړه نوروايي ده چې زه نه ومنه ستاسو هم عقل کار نه کوو تاسو ځناور یې چې ځناورو ګاډي ته راخېجوئ یاره دومره بین دی بین چې سپېنګمې راله ټپې کړې یاره او دومره پچې کړي چې دومره پچه خو د ټامې دل په ډېران کښېني یاره دا ما نه فضل خالقه دا نه ده چشمو یې داسې زور یې کوو لکه چا چې ول زما په 100 روپۍ ورکړي او زناور یې ډیک ته راوخېږي زه مه کوه پوه شوې دا د دې چشمو د لاسه مړه نوروايي ده نو ما ته څه پته وه چې زه به په دې ګاډي کې کښېنم کنه ما بیا نه راخېږم دا اوس وګورې وایي چې زه پکې کښېنم اوس د دې بین ته ځان ټینګه دې بین ته چا ډاډه ووه هله سپېنګمې وټپې شوې سپېنګمې زه دا به لږ ساعت انشاءالله ختم بشي فضل خالقه بېغمه شه صحیح ده ختم بشي خدای دې خیر کړي لوی سفر دی که نه او دا بین دی ختم بشي اوس لږ ساعت کې به ختم شي که استاد د 500 روپو تیل ورته واچو دا ټینکۍ وله پول کا او په دې خوله وله وبایوه د 500 روپو تیل دی اچوي او ما دې دومره غټ ګاډي ته 3000 روپو تیل واچول او بیا په حساب کې موږ پسې یو شانتې راولي ولې دا څه ګپ دی څه دا د میا کلي خیرات دی ورغه زم پسې سمومه یو خو دې بین ته کېنولي یو او بل زموږ سره منافقت هم کوي په چکر کې منافقت نه چلېږي دا تور د ځګانو چې په تیل ولا ډک لاړ شي 100 روپو تیل اچي د 500 ما خو 3000 روپو اچولي اوه نه ستا ګاډی غټ ټینکۍ وړوکې ده او زما دا ګاډی وړوکې ده دې ټینکۍ غټه ده ځکه ورته ډېر راچومه ستا دا مخ وړوکې ده پوزه دې اوږده ده نو ته زما سره ګوته کې ته څه وایې چې لکه دا ټولو په حساب کې ولیکو ستا به 15000 روپو تیل شوی زما 3000 زه به 2000 نور هم اچومه واچوه که نه په دې کې د افغان څخه خبره خو ستا دې کې راځي نه ډایرک خوله دې ور وړه مړه نو ته بیا چې څه له رابیې چې راځي نه نو ته ما ته د انجن ډېر غټ خبره واوره ګوره په دې چکر کې به راپسې یو بېماني نه کې پوه شوې منافقت به نه کوې صحیح به چلېږي پوه شوې زما سره مشوره کې هر کار مشورې نه کوي نه دا مرۍ نه بړه کلاس سړی په چکر کې څوک شروع نه کوي خپل ګاډي ته سړیا که زه د 500 روپو واچوم جو ته به هم د 500 اچوې خو لالچ خو ته کوې هلکه بس دشانه دا ځای ټیک دی ښه دا شی راپرځوه کسان وږي شوي دي که نه فضل خالقه ټیک دی دا ځای هله هله وځه بسم الله کوئ پسې هلالې تاسو راغستې څه دي ما ګاډی راویستی دی که نه او تا څه راوړلي لکه زه خو اوده وم یاره او تا یې چل وکړو زه په خپله رالم که نه نو ته یې چل وکړو ما ګډ راوستی دی که نه دا به پسې هلالې تاسو بېګا څه وې یو وې زه به دا راولم بل وې دا راولم تاسو خو یو شی نه دی راغست شی ټول لړل دی سړیا لکه مړه موږ وې دی چې کوم دی مشر دی جو دی بار سره والي نو چې نه دي شو راغستی موږ به په اوق ویلي ورېږه سر له ولې ګټ راواچوئ مړه بس لکه د ګډ دا کیسه وروسته ده خو ولې د مشرۍ دا پتیلي زما په سر یوازې ده تاسو خو بېګا ناغوړن دې وي یو وې زه به دا چل وکړم بل وې زه به ټوکیا راولم بل وې زه به تبرګۍ راولم یو شی نه دی راغلی شی ولړو سړیا دغه کسان لګي د هغونه به چاړه راوړو پوه شوې او بس دی کې څه دی خو حلال که سرمن تې وباسه بس کوله موله پسې شته کوله شته بسم الله زه بس الله بسم الله کوي سړیا خو دوسي مو ولې دا دوسي کمې ولې هلکه یو خبره کومه په اتفاق سره یې واورئ دا شی حلال کوي او وایي سې کوي او هر سړي د خپل حصې ورکوي چې څوک یې څنګه خوري که په مسالو کې خوري او که هسې خوري اوهو ته الله په شټاټ کې پچې مه کوه که نه دا څه قرباني خو نه ده چې سړی وضایع کړي او خلکو له یې ورکړي خیر دی تا به موړ کړو موږ دې وږي پاتې شو ته چې پول شي برابر شي که نه د هغې نه بعد به ورسره موږ راکاږو سړیا وایي مه دې شوره کړله وایي چې که ته یې چې که دا شی را روان کړه چې حلالې کړو سړیا په تا کې خسته سړیتوب نشته هلکه ایسو دا خبره مې نه ده خوښه هر څه به الله پاک وکړي خو بس زما یو خواهش دی چې د ټولو ناول پکې یو 3 دړې دمپوخ ولګوئ پوه شوې چې خصم پورې راپورې ترې وځو دمپوخ ته ټول ناول زما طبیعت ته دمپوخ پرېوځي دمپوخ ولګوئ ولاو اوهو ورو ګوره د دمپوخ په پکې نوم نه هلې دمپوخ چې 3 ګنټې لي او ټیم ناوخته کېږي په دې کې به صرف سیخان او کړایانې دا به پخو نور به پکې ګوره دمپوخې ممپوخې کیسې به راته پکې نه جوړوئ ګوره ښه که دا چل کوئ ګوره زه د بیا ځم په دې ځي دا کار پرېږدم ځم نه مړه زه شانه سړیا چې دمپوخ پکې نه ده داسې چکر اړو مزه نشته زړه تا پکې پخپله پچې وکړې مړه د دې ټولو ملګرو خوښه ده پوه شوې د چا نه تپوس کوې وایي دمپوخ پوخ او دمپوخ پوخ د ټول نه مې نه موږ دا مشوره کړې وه چې ګوره دمپوخ به پکې نه وي کله دې کسان نه تپوس وکړه
که ستا اوټ سیوا شو جو دمپوخ په پخو او که زما اوټ سیوا شو جونه به پخو هلکه نه نه مړه دمپوخ سړي لړه پخوي سړی خو دونه ټایم علي پرېږده دمپوخ نه بنډ کړو لکه ټینګ غوړي چې دی مې دې ته اړې داسې ټینګې وروره سړي ته اړه وي سړي ځان دې کار کتل راوایله راوایله چې هغه څه ته وي چې جوړه وکړو بس زه صحیح ده زه دې تپوس کوم چې د چا اوټ زیات شو بس هغه شی به کوو دې زیشان ته ووایه مړی یو 4-5 دړی دمپوخ چې پکې وولو ما ته ښکاري ستا هم خوښېږي ډېر خوند کوي که نه یار دمپوخ نه یار دمپوخ نه قلار شه دمپوخ سړي لړه پوښتي یار زما سیخان ډېر خوښي او کړهۍ مې ډېره خوښوي دمپوخ لر کوه مړه هیدره یو اوټ خو مې کم شو ستا خوښي که نه دمپوخ پسته غوښه یې په خدای ژوند پکې هم والو ته ضرورت نه هسې تېروه ډېر خوند کوي دمپوخ دمپوخ خو ماله خوب راولي یاره پته نه لګي چې په هغې کې نشه ده که څه دي یاره په دې شي نه قلار شه نور وایي ده د مسلمان زامنو مړه ښه شی تاسو چېرته پېژنئ مړه سیخان ښه شی ده سیخان به وخوري ته به راسره هم وخورې که نه نو ولې زه به وږی یم چې زه به نه خورم خو نه مې تېرېږي یاره دمپوخ مې خوښ یاره زه ته خو نن ډرایو وکړه که نه زموږ سره یار دمپوخ نه واوړه دې شي نه قلار شه سیخ وسکن دمپوخ به درنه هېر شي لر شی مړه د کږې چشمېدنې ولې سړیه دمپوخ ونه واوړه لکه دا څه پچې زما په جیب کې څه کوي لکه دا ګډ کس زما په خیال زما په دې جیب کې هم پچې کړي عربه خو زه خیر دا پچې هم د کار شی دی زما خو نه منئ دمپوخ نه پخوئ خو د سیخان او د کړایان دي دا به هم ستاسو زهر کماو دا پچې ډېر د کار شی دی بچی په غرضي وخت کې به زه دې سره ګورم او دی بل ته دې خیال دی ته به چې دې واده له راغلی ستا به دا خیال چې ما له دمپوخ پوخ کا خو که دمپوخ مې دله پوخ کو که نه زه پوه شه او ته پوه شه په دمپوخ پسې به ستا زړون کم مړونو مړه ځان دې کار کتلی د کار ټک نه کوې سپینې دې اغوستې دي ته به چې یوازې دا پروګرام من کړلی ډېر زیلانو خواسیم هر څه تیار کړو راشه هغه خپل کار ورسره وکړه او د هر څه وله زهر که زهر صحیح صاحب د هلکانو کړایانو مړایانو تیارې کړې بس یاره تیارېدو والله ښه الله دې سره وکړي نه زمونږ هغه خو پکې تاسو ونه کړه نه مړه انشاءالله چیک به یې کړي پوره لکه هغه سپی وګوره په باقي غوښه پسې رانه شي کوم دی پورې پورې ځه لاړو زه پخوه هلکه راځه که خواته دې کېږي خو ما ته پته ده چې ستا د دمپوخ نه بغیر بل یو شی نه دی خوښ او دغلته کې کښېنه هلکه دا اوس کې پکې چاچولي نه خو ډېرې مزه نه کوي ډېرې خوږې دي یاره ډېرې مزې وکړه هلکه دا اوس کې نه دي دا راته کابلي ښکاري رزیلانو دا پکې پټې راغستې وې کو یاره دا دې په خالق ته راوړ وې نو ها ور چې راشي دا پوسټ وکړو دا پکې وسکي مسکي نه دي دا پکې ما تاسو ته د ګډ هغه پچې اچولي